کندهار کې د 80 میلیونه افغانیو په لګښت د یوه سړک چارې پیل شوي دي. د کندهار ولایت ښاروال خبر ورکړی چې د 80 میلیونه افغانیو په لګښت د ښار په 9 ناحیه کې د یوه سړک د جوړېدو چارې پیل شوي چې پر وینا یې دغه سړک 40 متره پلنوالی او 1100 متره اوږدوالی لري. د کندهار ښاروال وایي چې په یاد ولایت کې ډېرې پروژې په پلان کې لري چې پر وینا یې په پیلېدو سره به یې خلکو ته اسانتیاوې هم رامنځته او ترڅنګ به یې خلکو ته کاري زمینه هم برابره کړل شي. ځایي خلک بیا د دې پروژې په پیلېدو خوښ دي او وایي چې په بشپړېدو سره به یې ولسونو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. کندهار کې د پراختیايي کارونو پر دوام دا ځل د دغه ښار په 9 ناحیه کې د یو مهم سړک چارې پیل شوې. د کندهار ښاروال مولوي عبدالله روحاني په یو غږیز کلیپ کې وایي د ښار په 9 ناحیه کې د پنجوایي دوراهي سړک چارې د 80 میلیونو افغانیو په لګښت چې د کندهار ښاروالۍ د انکشافي برخې څخه ورکول کیږي په اساسي ډول د رغونې چارې پیل شوې. شاوخوا د 80 میلیونه افغانیو په لګښت باندې چې د کندهار ښاروالۍ د انکشافي برخې څخه ورکول کیږي. په کار خو دا و چې دا په یوه فاز کې وای د بعضې عوارضو په وجه باندې مناسبه دا و چې دا موږ په 2 فازه کې پوه چې دا د الحمدلله لومړی فاز یې نن افتتاح کیږي او څه وخت بعد به دوهم فاز هم افتتاح کړو. دغه راز روحاني د خبرو پر مهال زیاتوي چې د یاد ولایت لپاره زیاتې پروژې پلان کړي او په دغه برخه کې د ولسونو همکاري هم مهمه یادوي. الحمدلله موږ ډېرې پروژې پلان کړي دي که الله پاک را سره ملګري سي او ملګرو همکاري وي د ولس همکاري وي ټولې به پلي سي. غټې پروژې دغه چې نن افتتاح کیږي پنجوایي دوراهي ده، د برېښنا کوټ سړک دی، د عینو مینې د مخ څخه تر نساجي پله پورې دا سړک دی او د ډنډ څخه د باغ پل خواته تر پنجوایي دوراهي پورې یو خاص دا سړک دی. که چیرې الله پاک د استملاک چارې د بریالیتوب سرته ورسولې نو دا به ټولې عملي سي انشاءالله. په ورته مهال بیا د ښاروالۍ ویان وایي د دغه سړک کارونه په 2 برخو کې به پای ته ورسیږي چې پر وینا یې د لومړي فاز کارونه پیل شوي چې دغه فاز 1100 متره اوږدوالی او 20 متره پلنوالی لري او د 15 میلیونو افغانیو په لګښت به چارې د 6 میاشتو په اوږدو کې بشپړې شي. نن ورځ د لومړي فاز کارونه راپیل سوله. لومړی فاز تقریبا 1100 متره اوږدوالی لري، 20 متره پلنوالی لري. په دې 20 متره کې چري، پیاده رو او ګلدانونه شامل دي. د 15 میلیونه افغانیو په لګښت یې ټولې چارې د 6 میاشتو په موده کې پای ته رسیږي او هره ورځ به 50 کسانو ته په فني او غیر فني ډول پکښې د کار کولو زمینه برابره سي. دغه راز د یادې پروژې د کارونو د کیفیت له پلوه بیا انجینران ولسونو ته ډاډ ورکوي او وايي هڅه کوي چې د ورکړل شوې نیټې وړاندې خپل کارونه بشپړ کړي. هغوی چې په یاده پروژه کې کار کوي خوښ دي. دا پروژه چې د پنجوایي دوراهي په 9 ناحیه کې د 1100 متره په اوږدوالي سره ده. تقریبا مکمله پروژه 40 متره ده چې اوس موږ یو پاس جوړوو چې هغه 11 متره سړک دی عرض او 2 متره په مابینځ کې ګلدانه ځي او 9 متره پیاده رو دی، 1 متره په چرۍ لرو پکښې کې. سید شامله و شکر میاشتانه حساب راکړي، سکواټر را سره دی، لوډر را سره دی، کارګر را سره دی، کار زمینه راته برابره سوې ده. مخکې په ګاډۍ اخته وو او اوس دا کار دی، موږ ډېر خوشحاله یو. دغه راز ځایي خلک بیا د کندهار ښاروالۍ له کارونو د یادې پروژې د چارو پیلېدو څخه خوښ دي او وایي چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي. دا خو ډېر مهم دي، د ډېر مشکل سره مخامخ دي. دا سړکان جوړېږي، دلته د خدای وزرونه ورکړي، ټکرونه کم سول، دغه کم سول ډېر چې ټکرونه به کېدل، جمپونه په دغه بر دروازه کې یو ډبو په داګر ښار نه جوړېدی، دا کالي به د خلکو مردار سول، مګر دغه نه جوړېدی. اوس چوپ خو د په هر وطن کې کارونه سته، آبادي سته، سړکان دغه کې د خدای په دې دنیا په هغه دنیا یوازې سمیع الله م پنجوایي پر دوراهي باندې دکان یې سمیع ورته راځي. طرفه سړک و نو ډېر به بند و، مازدیګر د خوا د سهار د خوا به ډېر رش و، پر لاره نه کېدله. بس اسلامي امارات ته جاله پاک خیر ورکړي، سړک د طرفه کوي، تقریبا ډېر مصارف هم پر راځي، زموږ ته لپاره دا سړک جوړوي.
یعنی موږ ته څه ګټه کوي دې ته په دا کې تقریبا زموږ ته خوشحالي شته. ته دغه سړک په داسې ټانګ چې نه به امبولانس چارېدی سوه نه به شخصي موټران چندانې چارېدی سوه د خلکو به جنجال سره نو ډېر به مشکلات کې به دا سړک باندې و د تلیاډیان هم درېدلې سبزکیان هم درېدل ډمبر یوه غاړه بله غاړه به هم تانګه وه نو ترافیکان به هم ولا په مزاحمت کې وه موږ به هم ورسره امبولانس داسې یو مریض شی به هم در خپل هدف پورې نه رسېدی. له دې سره هم مهاله بیا د قراردادي شرکت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د یادې پروژې کارونه به ښه په معیاري ډول ترسره کړي. کوشش کوو د خپل وطنوالو دپاره او د خپل کندهار ملت لپاره چې په ښه معیاري ډول یې جوړ کړو د خیر سره. انشاءالله زموږ معلومات زموږ نمونې شته په دې ښار کې چې موږ کارونه کړي دي. نو اوس هم انشاءالله تاسې بېغمه اوسئ چې په څونې وخت کې موږ ته ټاکلی دي تر هغه به د مخه 2 میاشتې 3 میاشتې د مخه دا کارونه خدای کول خلاصېږي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره نه یوازې په کندهار کې بلکې د هیواد په ټولو ولایتونو کې په متوازن ډول پراختیایي کارونه شوي چې لا هم دوام لري. د ټولنې د